زه به یو وړوکی غوندې غزل ووایم او بیا به ته یو نظم ووایم. زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي. سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي. او چاله داغونه ورکړي، چاله تعویزونه ورکړي، چاله داغونه ورکړي، چاله تعویزونه ورکړي، لکه دنیا چې د دې پیر نه بغیر نه چلیږي. او د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی، د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی. زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي. د خپلې غاړې په لاکټ یې زما نوم لیکلی، زما نامه هم د زنځیر نه بغیر نه چلیږي. او زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. دغه سکه ستا د تصویر نه بغیر نه چلیږي. زما د فن قدر قیمت دی، مننه، زما د فن قدر قیمت دی ستا ښکلا زیات کړی. دغه سکه ستا د تصویر نه بغیر نه چلیږي. او خلق بے حسه بے احساسه دي مزې یې وکړي. خلق بے حسه بے احساسه دي مزې یې وکړي. زمونږ کارونه د ضمیر نه بغیر نه چلیږي. او دا غم چې دی که نه، په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. دا غم چې دی که نه، په دې د ژوندون خوند را جوړ دی. د مینې کار د دې خنزیر نه بغیر نه چلیږي. او ټول پیښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. ټول پیښوریان پې هم مین دي، دی پې هم مین دی. خو اباسین بری د دیر نه بغیر نه چلیږي. ډېره مننه. ستاسو په خدمت کې یو نظم وړاندې کوم. تاسو ټول تعلیم یافته خلک، دانشوران یې، او د پېښور یونیورسټۍ ګریجویټ په ټوله دنیا کې منلي شوي ګریجویټ دي. نو دا پکې یو بله د خوشحالۍ خبره ده چې زه داسې پوه خلکو ته دا نظم وایم چې تاسو ټولو ته به دا اندازه شوي. ډاکټر ارشد صاحب ناست دی، د تعلیم ماهر دی، چې کوم قوم په خپله ژبه کې د هغه کریکولم یي، په خپله ژبه کې د هغه میډیا یي، په خپله ژبه کې د هغه مارکیټ یي، نو اعلی هغه ژبه ترقي کوي. نو دغې بنیاد دا نظم لیکل، په دې نظم لیکلو زه مجبور کړی یم. د دې نظم نوم دی چغه. یعنې غږ. ستاسو توجه به غواړم. پښتو زمونږ ژبه، زمونږ ځان، زمونږ ژوندون دی. پښتو زمونږ دستور، زمونږ تهذیب او تمدن دی. پښتو ده چې رڼا خبرې راته ښایي. پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي. دا ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده، د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده، کوټلې ده، فراخه ده او ښه په تول پوره ده. د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده. مونږ ټول په دې پوهیږو، دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه، پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه. اشر، غوبل، جرګه، اجره دنیا ته ما ښودلي. اشر، غوبل، جرګه، اجره دنیا ته ما ښودلي. د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې خاط دی. اشر، غوبل، جرګه، اجره دنیا ته ما ښودلي. د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې خاط دی. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو.
کله چې پردی ژبه څوک وایي نو د هغې سره پردی مذهب، پردی تاریخ، پردي اتلان، هیروز، پردي روایات هغه ورسره مخپلوي. او چې خپله ژبه نه وي نو د هغه نه خپل روایات، خپل مشران، خپل اتلان، خپل مذهب هم شاته پاتې کېږي. نو زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو. پردی ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. پردی ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي. پردی اشرق و بل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي. د نن جمهوریت د بنیادونه ما یې خلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو. پردی ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي. چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي. چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي. چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام خو به ورکېږي. په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې، په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان، که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان، که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. تر څو چې رسنۍ میډیا ته وایي، تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تلنه کېږي. راشه اوس په لار شه، د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه. پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه. راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو. ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. ملاتړ وکئ، غیرت وکئ، راپاڅئ، ښه په نره منکر له خپلې مورئ. دا څنګه پښتانه په شته مټو بې زوری؟ دا څنګه پښتانه؟ دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچی یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یئ؟